په شمالي کوریا کې سیلاب راغی او د شمالي کوریا کوم وزیر اعظم چې دی نو هغه سرکاري افسران راوغوښتلو او ویل چې دا 4000 کسان چې دي دا پکې مړه شوي دي او د هغه نه پس سرکاري افسران راوغوښتله او د هغه یې څه کړله پانسي کړل. ملګرو ویډیو راسره مکمل وګورئ، تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ. عجیبه قانون دی ښه ملګرو چې د هغه کوم وزیر اعظم دی نو هغه عجیبه غوندې انسان دی ښه د هغه کوم نوم دی هغه درته هم وایم ملګرو په د دې نوم دی د کومه شمالي کوریا چې کومه باچا دی د هغه نوم دی هونګ. ملګرو د جنوبي کوریا چې کومه میډیا ده نو هغه وایي که نه و چې په شمالي کوریا کې سیلاب راغلی او چې کله په شمالي کوریا کې سیلاب راغی ملګرو نو چې کومه په هغې کې 4000 کسان چې دي نو هغه ختم شول، هغه مړه شول، هغه هلاک شول ملګرو. د هغه نه پس چې دی نو ډېر زیات کورونه چې دي نو هغه هم تباه شول. چې کومه د افسران دي د هغه عهدې والا چې کومه افسران دي که نه نو هونګ راوغوښتل که نه او د هغه نه تپوسونه وکړل چې کله چې دا سیلاب راغی نو تاسو له پکار وه چې تاسو د دې خلکو حفاظت کړی وی، چې تاسو د دې خلکو حفاظت وکړی وی، د بچ کېدو هم څه کوشش کړی وی که نه ریسک یې هم کړی وی نو تاسو چې دی نو کوشش به کړی وی چې دا هم بچ کړی وی او تاسو چې دی نو خپله ذمهداري پرېښې ده، تاسو کرپشن کوئ، تاسو بیخي خپله ذمهداري پرېښې ده ملګرو. دا داسې انسان دی که نه هونګ چې دا صرف یوه خبره کوي چې یوه خبره یې وکړه بس په هغه باندې به عمل کېږي، نور یې په چاته ډېرې قیسې نه کوي ملګرو. د هغه نه پس چې دی نو هغه افسران یې راوستل ویل تاسو چې دی نو خپلې ذمهدارۍ پرېښې دي او هغه یو کس چې 29 کسان چې دی نو په هغه ټایم باندې پانسي کړل ملګرو. قانون دې ته وایي او دې ته قانون وایي ځکه چې یوه خبره او قصه ختمه ملګرو، ځکه افسران یې دې وجې نه پانسي کړل چې دوی خپلې ذمهداري پرېښې ده. که زموږ پاکستان ته سوچ وکړئ نو په پاکستان کې سیلابونه هم راځي او نور هم داسې کارونه راځي چې د هغه زموږ کومه مشران چې دي نو هغه د دې خیال نه ساتي نو بلکې داسې کار زموږ د مشرانو سره هم کول غواړي چې زموږ د مشران چې دي نو دا به خپلې ذمهدارۍ چې دي نو دا به بیا پوره کوي. که سوچ وکړئ که نه په شمالي کوریا کې څومره غټ سیلاب راغلی ده په هغه کې 4000 کسان چې دي هلاک شول که نه د هغه نه پس چې دي نو خلکو کورونه خراب شول نو ولې چې دوی چې کومه د افسران چې دي نو دی په دې وجه پانسي کړل چې تاسو له پکار وه چې تاسو کوشش کړی وی چې دې کسانو بچ کولو کوشش هم کړی وی. دا خو د قدرتي افات دی، دا خو راغی دغه خبره نه کوي شمالي کوریا والا وزیر اعظم هم دا خبره نه کوي چې تاسو سیلاب راغی یا د سیلاب چې دی نو تاسو پیشګویي کوله، دا خو قدرتي افات دی، دا خو یکدم راځي. د هغه نه پس چې دی نو تاسو پکار وه چې تاسو داسې کار کړی وی چې تاسو د عوام چې دی نو بچ کولو کوشش کړی وی نو هغه کسان یې پانسي کړل ملګرو. زموږ ټول له په دې کې یو غټ عبرت هم دی ځکه چې زموږ په دې پاکستان کې هم داسې پکار دی چې دا افسران چې دي نو دا خپلې ذمهدارۍ وپېژني نو ځکه چې دا که خپلې ذمهدارۍ وپېژني نو زموږ د پاکستان به ډېر ګلي ګلزار شي. د دې باره کې تاسو څه وایئ ضرور کمنټ